سلام قدرمنو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. طالبانو د صفري قطعې قومندان شهید کړی. راپورونه وایي طالبانو د سمیع الله په نوم د 01 قطعې قومندان د کندوز په چمګړي سیمه کې نیولی او تر شکنجې وروسته یې نوموړی شهید کړی دی. د هغه خپلوان وایي د پخواني حکومت تر سقوط وروسته سمیع الله اوس کوم نظامي فعالیت نه درلود او دا مهال یې کندوز کې ژوند کاوه. ملا هیبت الله د پنجشیر او اندراب لپاره نوی نظامي مسؤل وټاکه. د طالبانو مشر د پنجشیر ولایت او اندراب ولسوالۍ لپاره د اردو عمومي قماندان وټاکه. د یکشنبې په ورځ د اسد په 13 نیټه د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد د دې ډلې د مشر ملا هیبت الله اخندزاده حکم خپور کړ او ویې ویل چې ملا عبدالقیوم ذاکر د پنجشیر ولایت او اندراب ولسوالۍ لپاره د ملي اردو عمومي قماندان په توګه ټاکل شوی. ملا عبدالقیوم ذاکر د هلمند اصلي اوسیدونکی او د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال دی. دغه راز د دغه حکم پر بنسټ د طالبانو مشر ملا محمد طیب حقانی د پنجشیر د امنیه قماندان په توګه ټاکل شوی دی. خلک وایي طالبان له یوې خوا پنجشیر او اندراب کې جګړې ردوي خو بل خوا بیا ورته ژر نظامي قماندانان بدلوي. بهرنیو چارو وزارت وایي ملګري ملتونه د بندیزونه د فشار د وسیلې په توګه نه کاروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې بندیزونه د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي، وایي چې په سفرونو بندیز که بیا تمدید شي د سیاسي ډیالوګ او تعامل پر ځای به واټن رامنځته کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي ویلي چې د دوحې تړون کې منل شوی چې د اسلامي امارت له مشرانو به هر ډول بندیزونه لرې کیږي. هغه تړون باید په بشپړه توګه عملي شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه افغانستان چې امریکا، ناټو او 50 نورو هیوادونو له ټول توان او قوت سره امن او ثبات پکې رامنځته نه کړی شو، نننی امنیت او ثبات یې د ټولې نړۍ په ګټه ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه تر اوسه د اسلامي امارت پر چارواکو د سفري محدودیتونو پر بیرته وضع کولو یا معافیت کومې مشخصې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د لوګر خوشي کې سیلابونو څه باندې 20 کسان مړه کړي، لسګونه کورونه یې نړېدلي دي. طالب چارواکي وایي د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې د تیرې ورځې سیلابونو له امله خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ درانه مالي زیانونه اوښتي دي. تیره شپه د لوګر ولایت مقام له خوا خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د لومړنیو معلوماتو په اساس په خوشي ولسوالۍ کې د تیرې ورځې راپدې خوا راوتلو سیلابونو له امله څه باندې 20 کسان مړه شوي او یو شمېر نور لا درکه دي. په بیان کې ویل شوي چې په خوشي ولسوالۍ کې د ځاني زیانونو ترڅنګ لسګونه کورونه نړېدلي او په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه، باغونه او فصلونه هم تخریب شوي دي. د لوګر ولایت لپاره د طالبانو والي مولوي عنایت الله په خوشي ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله خلکو ته اوښتي زیانونه بېساري بللي او له نړیوالو بنسټونو څخه د یادې ولسوالۍ له خلکو سره د مرستې غوښتنه یې کړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شویو ویډیو او انځورونو کې هم لیدل کېږي چې د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ ځینې برخې سیلابونه وړي او خلک یې د مرستې غوښتنه کوي. په همدې حال د طالبانو دفاع وزارت وایي سیلاب ځپلو سیمو ته یې هوایي ځواکونه لیږلي او د ضرورت په وخت کې به خلکو سره مرستې وکړي. د عمران خان ویناو په ژوندۍ بڼه خپرېدو بندیز اعلان شو. پاکستان کې د برېښنایي رسنیو د مقرراتو تنظیم ادارې پیمرا په لایف یا ژوندۍ بڼه د دغه هیواد پر رسنیو د مخکني لومړي وزیر عمران خان د ویناو پر خپرېدو بندیز اعلان کړ. پیمرا په دې تړاو یو مفصله اطلاعیه خپره کړې او عمران خان یې تورن کړی چې ګوندې کرکه خپروي او امنیت خرابوي. د یادونې ده چې عمران خان تېره شپه اسلام آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال د تحریک انصاف ګوند له یو مشر شهباز ګل سره د زور زیاتي د ادعاو یادونه وکړه او د پلازمینې اسلام آباد د پولیسو او قضا خلاف یې سترې محکمې ته د عریضې ګواښ وکړ. هغه ویلي و چې شهباز ګل سره یې د دې لپاره زور زیاتی کړی چې وښیي موږ له قانون پورته یو، موږ چې څه وغواړو کولی شو. دا د ویرولو هڅه ده چې ټول یې وګوري او وډارېږي. عمران خان د جلسه کې پوځ ته هم په اشارې ویلي و چې ورته ووایي چې آیا واقعا بېطرفه دی که څنګه. اوس د پیمرا اطلاعیه ویل شوي چې ګوند عمران خان په خپلو تندو څرګندونو سره پر دولتي ادارو بې بنسټه تورونه پورې کوي او کرکه خپروي. د ادارې دا ډول ویناوې د 19 مادې خلاف بللي. د هند د بشري مرستو 10مه جوپه کابل ته راورسېده. د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له خلکو سره د دغه هیواد د روغتیایي مرستو 10مه جوپه کابل ته
را رسېدلې ده. دغه وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا مرسته پرون شنبه د زمري پر 9 په کابل کې دغه وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا مرسته پرون شنبه د زمري پر 9 په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون مسؤلینو ته سپارل شوې ده. هند پر دې تازه مرستې سربیره د افغانستان له خلکو سره د نورو مرستو د دوام ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د پرلپسې غوښتنو له امله دا 10م ځل دی چې هند له افغانستان سره په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې مرسته کوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دغه هیواد تر اوسه افغانستان ته د اړتیا وړ درمل، د نري رنځ ضد درمل، د کوویډ 19 500 دوزه واکسین او نوره مرسته کړې ده. هند غواړي له افغانستان سره د بشري ناورین د له منځه وړلو لپاره په برخه کې بیړني او له ځنډ پرته مرستې وکړي. هند له یو له هغه هیوادونو دی چې تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او بار یې په کابل کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو هڅې کړې دي. ملګري ملتونه افغانستان کې د کلیو د پراختیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف وایي چې هیواد کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په موخه د کلیو د پراختیا پروګرام پیلوي. رامیز الکبروف ویلي چې افغانستان کې د کلیو پراختیا په ټیټه کچه کې ده او دوی هڅه کوي چې د کلیو د پراختیا پروګرام له لارې خلکو ته د کار روزګار زمینه برابره کړي. د بزګرانو لپاره د مرستو برابرول او کرنیزو محصولاتو ته د بازارونو موندل د دغه پروګرام نورې موخې دي. ملګري ملتونه په داسې حال کې د کلیو د پراختیا پروګرام د پیلولو خبر ورکوي چې وروستیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او د وړاندې شویو ارقامو له مخې 90% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. ملګري ملتونه وایي چې افغانستان کې د خلکو ورځنی عاید $1.9 ته راټیټ شوی چې د توکو لوړو بیو ته په کتو دا د عوایدو بیخي ډیره ټیټه کچه ده. پاکستان د افغانستان په هر مټریک ټن د ډبرو سکرو $140 ګمرکي تعرفه ولګوله. د پاکستان د عوایدو پلاوي FBR د افغانستان پر هر مټریک ټن ډبرو سکرو $140 ګمرکي تعرفه ولګوله. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ګمرک ادارې یکشنبه د زمري پر 10 ویلي چې پر ډبرو سکرو د ارزښت ایښودو سپارښتنې د کراچۍ د ګمرکي ارزښت ټاکلو ادارې لخوا صادر شوي دي. له دې مخکې د افغانستان 1 مټریک ټن ګمرکي ډبرو سکرو تعرفه $83 وه. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان یو شمېر د ډبرو سکرو واردونکي د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د ګمرک ادارې ته ویلي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ډبرو سکرو ارزښت د پام وړ زیاتوالی موندلی. له همدې امله پر دغه توکو باید ګمرکي تعرفه قدرمنو لیدونکو. دا د نن خبري ټولګه. تر بیا نورو خبرونو او راپورونو چې ستاسې درنه حضور ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.